د ټول هیواد او نږدې ولسوالیو نه دغه باغونو ته خلک تفریح په خاطر راځي. بیا بعضې سړی ساعتي وروسته اشکوي که نه بعضې مخکې اشکوي نو 3 میاشتې دوام کوي خواته بیا دا نه وي هغه که کومه مانټه راځي هغه هم د پېښور نه راځي هغه په سرکوی خرڅوي د همدې افغانستان مانټو په هغه باندې. زموږ د نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. ډېر زیات فرق لري ځکه دا د ننګرهار او بیا د افغانستان خپل مال دی او هغه د پاکستان دی. هغه چې دی زیاته اوبه لري د هغې نسبت د اوبه کمه لري خو دا مالټه د هغې پورې ډېره ښه ده. پارو سکاله په 350 پورې وي 340 پورې وي سکاله 450. ما در جایی که زندگی میکنیم درختای مالته نیست باغای مالته نیست بنان و ما بسیار جالب تمام شده. یو افغانستان یوټیوب چینل د کابل نه راغلی یو او خاص د تفریح او د دغه مالټو د سیزن ده نوی شروع شوی. سلامونه د افغانستان یوټیوب چینل مینوالو په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ خوشحاله اوسئ. راغلي یو ننګرهار ولایت بټي کوټ ولسوالۍ ته. دوستانو په بټي کوټ ولسوالۍ کې ډېرې زیات د مالټو باغونه دي. په دغه موسم کې د ټول هیواد او نږدې ولسوالیو نه دغه باغونو ته خلک تفریح په خاطر راځي. بیا د سرکوب په سر باندې مالټې ښي چې څوک لرې ولایتونو ته یا کابل ته ځي نو د همدې ځای نه مالټې اخلي او ځان سره وړي. راځئ چې نن خبرې له همدغو د مالټو باغونو والا سره او چې څوک مالټې اخلي دوی سره وکړو په دې هیله چې زموږ سره اوسئ. ولا بس دلته خو چې دی دغه مالټې چې کومې دي همدې باغ نه راغلي دي خو موږ خپله هم ورکې کارګر یو. او کارګر یې ورکې موږ له 200 افغانۍ راکوي. 200 افغانۍ. دغه مالټې په ننګرهار بټي کوټ کې څومره وختي بیا دا تقریبا د دی خو دغه 2 نیمې میاشتې 3 میاشتې سیزن یې دغه مالټه چې شکېږي او بیا ختمېږي تقریبا 3 میاشتې 2 نیمې میاشتې سیزن د دی 2 نیمې میاشتې. او اکثره دغلته چې مالټې کله خلاص شي که نه بیا د پېښور مالټې ایښي په همدې نوم باندې خرڅوي. هغوی او د دوی کې څومره فرق دی په خوند کې؟ ډېر زیات فرق لري ځکه دا د ننګرهار او بیا د افغانستان خپل مال دی او هغه د پاکستان دی. هغه چې دی زیاته اوبه لري د هغې نسبت د اوبه کمه لري خو دا مالټه د هغې پورې ډېره ښه ده. خوند کې فرق شته؟ ډېر فرق شته دی او دا خوږه ده او هغه چې د تروشه ده. دلته اوس دغه ورمان یا سیر په څو دی؟ دلته خو چې کوم دی مختلف خرڅېږي 200 250 300 تر 450 پورې خرڅېږي. مالټې د په کتو سره ریټ یې انتخابېږي بیا. ولا بل ورځ یو کس راغلی او 350 پاکټه یو واغسته ویل یو 900 نور دی هغوی ویل موږ یې پاکستان ته اړو نو معلومات نشته شاید چې لاړ شي ځکه ډېره مالټه ده لږه خوند ده افغانستان کې نشي استعمالېدی ځکه زیاته ده ډېره ده مالټه. داسې اټکلي چې ووایې څومره جریبه به مالټې دلته خو ډېرې زیاتې دي څه ویمه چې څومره به حساب به یې چا کړی خو دلته دغه یو چې د کم ځای تاسې اوس ګورئ دا تقریبا 90 جریبه باغ دی
او په دې اویا اتیا جریبه کې چې دی تقریبا موږ چې کم هم خرڅ کړي دغه ډېر زیات 10,000 یا 12,000 پاکټ هم دې خرڅ کړي او تر اوسه هم شته دی یو 3,000 پاکټه به شاوخوا یې اوس هم شته دی. او دوستانو بیا هم ښه راغلاست درته وایو ننګرهار بټي کوټ ته راغلي یو. دغلته تاسو مالټې سره که په سر باندې ولیدلې دا نو بیا غټ ګودام غوندې دی. نور معلومات به له دغه مشر نه واخلو. سلام ستړی مه شئ. وعلیکم سلام وروره ښه نوم مبارک دی. شاه محمود. ډېر ښه حاجي صاحب ښه خو یې خیر اوسې خدای دې وکړي. ته حاجي صاحب ووایه دغه منډۍ په هکله باندې راته معلومات راکړه چې دا څنګه جوړه شوې ده یا څنګه ده؟ دغه فارمونه مانټې راشکو به دلته ذخیره کوو همدې کې خرڅوو. همدلته تاسو خرڅوئ؟ دا فارمونه هم تاسو په خپله اخلي او تاسو بیا خرڅوئ؟ ښه کال مواصلات څنګه وو د فارمونو راته ووایه چې حاصلات یې څنګه وو تر مخکې کالو پورې؟ د مخکې کالونه څه کال لږ کمزوري دي. پروس کال هغه حاصلات یې ښه وو. دا وجه څه کېدلی شي؟ دا خو میوه ده که نه یو کال ښه راځي یو کال ښه نه راځي. کوم یو بوټی چې میوهدار وي که هغه مڼۍ که انګور وي که مانټه وي که نه نو هغه په یو کال باندې چې کوم حاصل وکړي ډېر په بل کال بیا کمزوری بیا بل کال ته بیا ښه کېږي. دغه سیستم و. افغانستان نه نورو ملکونو ته هم د دې ځای نه مالټې ځي یا نه؟ نه دستي سال خو دا لږه ده که نه چې د بار ملکو ته جوړه نه ده لا ځکه چې مانټه هم هغسې مانټه نه ده که نه چې بار ملک ته لاړه شي. همدې افغانستان کې داخل کیله کې کافي اندازه بس کېږي او دې نه ایسته له خیره دا نوي باغونه چې چا کرلي دي که نه دا که ډېره شوند کېدی شي بار ملک ته به هم لاړه شي. هغه خو بیا وروسته پېښور نه راځي هغه مانټه که نه چې هغه اخره پورې او دې خو بس دغه یو میاشت دوه دریو پورې دا بیا بعضې سړی ساعتي وروسته اشکوي که نه بعضې مخکې اشکوي نو 3 میاشتې دوام کوي خواته بیا دا نه هغه که کومه مانټه راځي هغه هم د پېښور نه راځي هغه په سرکوی خرڅوي د همدې افغانستان مانټو په هغه باندې هغه د پاکستان نه ده. زه په باغ اخلی یم داسې یو باغ دې باندې څنګه پوهېږي چې دا به څومره ګټه وکړي یا تاوان دغه تجربې په هکله که راته ووایي؟ دا خو بس د الله کار دی که پکې تاوان دې وکړو که ګټه دې وکړو نه پته خو درته لګي چې باغ ته وګورې هو اندازه لګېږي سړي هغه کس اجازه ورکړي چې دننه پکې وګرځه راوګرځې هو هغه ورته وایي چې وګرځه وګوره مثال ګټه درته کوي تاوان درته کوي خپل سانګش په کش در باندې خرڅ کړي بیا سره نه ګټه مني او نه تاوان. بس څه خبره وکړه همغه وشول؟ همغه شوه. څه کال څو باغ اخیستي دي؟ مونږ خو دغه 2 باغونه دي دغه په همدا کوم ځای کې چې ولاړ هستی که نه او بعض مختلف خلک دي هر سړی مثال دا 12 شرکتونه دي هر سړی خپل باغ ته ولاړ دی. موږ مثال خپل فارم لرو هر سړی خپل. څو منه مالټې دغه 2 باغونه تقریبا حاصل راټول کړلي؟ یاره داسې اندازې اوس نه لګي نو اندازه به موږ ته په هغه اخر هغه لګېږي چې لږ هم راغونډې کړي او څو کسان در سره مصروف دي دلته؟ یاره موږ سره به تقریبا یو 300 کسان دي. 300 ماشاءالله. دوستانو تل مو نور خپرونو کې مې یادونه کړې دغسې افغانان ډېر زیات ضرورت لرو چې خپل کار ترڅنګ د 300 کسان کار د ورور روان کړی دی. مننه که درنه کوو خوشحاله اوسې خیر اوسې. دلته دوستان بیا چکر د په خاطر راځي مالټې خوري ممانعت یې کوئ یا نه؟ یاره چې راځي مانټې خوري هغه داسې مانټې چې د خوراک اندازه وي او چې بې اندازې چې وي هغه روپۍ ورکوي. ډېره مننه خیر اوسې خوشحاله اوسې. تاسې نه هم یو جهان مننه مخامخ.
سلام کاکا ستړی مه شي. خیر اوسې خیر وروره جوړې په خیر کرارې دا خو نوم مې عبدالشکور ده. او ستا نوم؟ زما نوم بیدار ده وروره. بیداره ښه خو یې؟ شکر ده وروره خپله. حاجي صاحب محترم مخکې به چې موږ راغلو دغه ځایونه به ټول د مالټو نه ډک وو. بالکل. دا څنګه او نن داسې دلته همدلته دا داسې و چې مخکې دغه ځای چې و دا لکه یو مرکز د مالټو و. ټولو بش کول هم دلته به په موټرو پرې راوړلې، بیا د کابل ته هم د همدې ځای نه تلې او پرچون هم دلته خرڅېدلې. اوس باغونه مکمل خرڅ شوي. او که پاتې هم دي کوم ذره هغه همغه ځای کې شکې او باروبار په موټر کې باري او سیده ځي کابل ته. د هغې نه بیا موږ دغه 80 منه او 100 منه د پرچون په خاطر راوړو دلته یې خرڅوو. بیا دغه مالټې تقریبا سیزن څومره وخت کېږي دلته؟ دا داسې فکر وکړه چې 2 میاشتې دوام کوي. بیا نه؟ نو اکثر خو دا سړکونو باندې تقریبا تر ژمي اخیره پورې دا خو ساتي که نه ساتي، سردخانو کې اچوي چې نور پکې نه لګېږي، سوري ته اچوي، بیا هغه ذخیره کوي لکه بوجۍ او شاپر کې نه وي که نه، خلاص یې اچولي نو بیا یې راباسي. د بل کال نه اوس څومره فرق راغلی دی د مالټو؟ پروسه کال یې په 350 پورې وې، 340 پورې وې، سږ کال یې 450 نو 100 روپۍ من کې ریټ کې فرق راغلی. دا نو نه پوهېږو چې دا د دې مشرانو له خوا نه دا ریټ جګ شوی. او په مالټه کې بیا د پېښور مالټې سره دا په ذایقه کې څومره فرق لري؟ اوس داسې ده چې دا 2 قسمه دي، یو کینو ده یو مالټه ده. مالټه چې دا مالټه او کینو ډېر فرق لري، هغه ته اوبه دي، نه کومه تقویه لري نه کومه ویټامین لري. دا چې دا خو مالټه ده، د دې ذایقه هم پرې باندې ده او خوند هم ښه ده، ویټامین هم لري. ژوندی اوسه. سلام ورور، ته څنګه بخیر یې؟ ښه یم، علیکم السلام. تاسو څنګه یاست؟ ښه. مننه، ژوندی اوسې. او ته د کوم ولایت راغلی؟ از کاپیسا آمدم، از ولایت کاپیسا. کاپیسا نه راغلی؟ او په څه خاطر باندې چکر ووهې یا څنګه؟ موږ د چکر دپاره راغلي یو دلته. او ملګري موږ سره دي. فقط د کاپیسا نه د مالټو د چکر په خاطر راغلی یاستئ؟ نه تنها به خاطر مالټه آمدیم یک چکر از شهر همیشه بهار دیدن بکنیم، ضمن از او باز یک تماشا به طرف باغای مالټا آمدیم. څه لذت هم د نن چکر نه واخیستله؟ بسیار جالب است چون مالټا یکی از میوه‌هایی است که موسم خاص خود داره و در این حال همو ایکولوژی که اوجا رشد میکنه مثل شهر ننگرهار است. ما در جایی که زندگی میکنیم درختای مالټا نیست، باغای مالټا نیست، بنابراین به ما بسیار جالب تمام شده. سلام، جوړ بخیر. وعلیکم سلام ورور، ښه جوړې بخیر؟ الحمدلله. تاسو ښه؟ نوم مې محمد حسیب تخلص دانش کوم. ښه ډېر. ستا نوم؟ زما نوم نصرت الله جهادمل دی. او ته؟ الیاس فاتح. ډېر ښه. د کوم ځای نه راغلي یاستئ بوټي کوټ ته او څه په خاطر راغلي؟ موږ د کابل نه راغلي یو او خاص د تفریح او د دغه مالټو د سیزن ده نوی شروع شوی، خاص د هغې ارامې فضا او د چکر دپاره راغلي. څومره خوند د نن چکر د مالټو د بوټي کوټ د باغونو نه واخیسته؟ نو خوند خو مځکه ته زیات واخیسته وروره، ځکه په دې خاطر یو خو د امن فضا ده الحمدلله په ټول افغانستان کې، او بله دا وه چې موږ د خپل دغه وطن دغه کوم شیان چې موږ ولیدل او دا فضا مو ولیدله ډېر
خوند هم ترې واخیستو. مالټې مو خوړلې؟ مالټې هم ښې پرېمانه وخوړلې. افغانستان د میوو د کندهار انار او همداسې د کاپیسا انګور د ننګرهار بټي کوټ مالټې څومره مزه کې فرق؟ وروره د افغانستان خو په هر میوه کې خوند بیل ده، ځکه دا خو یوه غیرتي خاوره ده او یو غیرتي هیواد ده او په هر میوه کې بیل خوند دی. د کندهار د غیرتي ولس او دغه ولس ته چې هم په اسلام مین ده او هم په دین مین ده او هم په خپله خاوره مین ولس ده. انشاءالله دغه خاوره چې تی وینې ده هېڅ چاته هم نه ده فریښي. دلته د نړۍ طاقتونه مات سوي دي او تللي دي، ځکه د دې بیا چې هر میوې سیزن د لاړ سي د کندهار انار وګوري، د کاپیسا انار وګوري چې تګاو انار ورته وایي، او اوس د ننګرهار د مالټو سیزن ده. تاسو د کوم ولایت یاستئ؟ موږ د کابل ولایت یو، د موسهي ولسوالۍ. په دې هیله چې تاسو ټول ښه چکر ولرئ او ښه لذت ترې واخلئ. خیر اوسې، ډېره مننه. الله دې ژوندی لره، همچنان الله دې آباد لره. زموږ د نورو خپلو ویډیوګانو لپاره یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د لا نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.